خدا زموږ ورور سوال کړی دی 14 نمبر سوال چې کوم دی او د سوال وګ سوال له خو خلاصه د سوال دا ده وایي چې بعضو خلکو ستایو خبره مشوره کړې ده او دا غینه ویډیو جوړ کړې ده په فیسبوک او په نور د انټرنیټ په ذریعہ باندې نشر کړي او باغی کوي تاسو دا خبره کړې ده چې خزه او خاون د یوځه غسل کولای شي نو دا خبره مشوره کړې ده او کنزلیم لیکي او بدر دیم وی تاسو ته نو د دې مسلې څه جواب ده اقول وبالله التوفيق د دې مسلې د جواب لمخ کې دا خبره ده ساتي چې همیشه د کوم وخت چې الله سبحانه وتعالى د پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل دي بلکې پوخانی پیغمبران نو داغه وخت نه د وسه پورې او د قیامت پورې د حق او د باطل په منځ کې د مقابله روانه ده د باطل پرستو ډېری طریقې دي چې هغه دوی استعمالي او باغ طریقو سره دوی خلک د حق نه منع کوي چې زما موضوع دا نه ده یو طریقه باغې کې ده چې دې خبري جوړول او بیانونه چې د پوره غنټه 2 غنټه بیان به دغه نه به یو خبره راواخلي نه به مخکې خبره تیرالي نه به ورسته خبر رالی او بس دغه به نشر کوي دي شي وي نو دا غریبانان دي په علم کې نو دوی سره نور سنشتي نو صرف دا خبري راوالي نو وای کې دي شي د دې د لاس خلک د حق نه منش والله غالب على امره او الله سبحانه وتعالى د حق هرځي ترسي ويأبى الله الا ان يتم نوره او الله سبحانه وتعالى به د حق هرځي ترسي او زما سره دومره وخت نشتی چې د جاهلانه اعتراض به هر اعتراض لږ جواب کوم او باغی باندې خبرې کوم ځکه چې الله سبحانه وتعالى به دې خبره گواه دی او زه گواه کوم په دې خبره چې زما مقصد هغه خلکو ته قران او حديث وځي کولی او د لار ډیر وګړه ده نو ماته کار ډیر زیات دی او ژوند زمونږ لګ دی مختصر ژوند دی نو په دې لار باندې چې یو سړی رواني نو څوک په کانو ولي او کله به سپي غاپي او کله به څوک کارن وي څوک بسوي نو سړی چې په لار باندې هر چاته ودري نبي خپل سفر نشي پوره کوله نو دا شان په دې لار باندې موږ هر چاته نه ودري چې هر سړی ته وګورو چې دې سوي کما خبره د جواب لغي جواب کو کما خبره جواب نه بس پای کې غلی پات کی خپل کار کو الله خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فاستع بما تؤمر کما خبره چې ته کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه خلکو ته رسوا دین بیانوا او بل ذکر الله وي مخواړو د جاهلانو نه جاهلان پرې ده دوه خپل کار کې تخپل کار کوه نو دی رور چې سوال کړي بده کې دوه خبري اولنی خبر ده چې وي ته کنزلی کې او بدر دی وي نو دی کنزل مبارک زدا وایم چې ان شاء الله د قیامت ورځ 50 زره کال ده او باقي کې زمانه برو مرزيله د خلکو سره نو باغ ځکه به دې ته پوس کوم چې ورې د کنزلی کول او د صدلاسه کولې نو بزان دي تیار ساتي ان شاء الله جواب ته چې څنګه جواب بدی ورکي او موږ الحمدلله کنزلی چاته نه کوو نو د کنزلو جواب ما سره شتي حدیث کې راځي متفق علیه حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق مسلمان د کنزلی کول بدر دی ویل د فسق او فجور کار دی او الحمدلله د دې فسق او فجور نه الله موږ ساتلی او زموږ جبې ته الله ساتلی په حدیث کې راځي امام ترمذی رحم الله راوړی ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء مسلمان چې دینو لعنتونه نه وي کنزلی نه کوي فحش جبنه استعمالي الله سبحانه وتعالى منګه د دې قسمه بد زبانینا او د دې فحش خبرونه دی الله زمونږ جبې ساتي تر دې چې دومره کنزلی او دومره بدی لري ما تر باز کسان را رسي چې د انسان په ذاتیاتو پورې وانخلي او کله نه کله د انسان کور ولا را دکی او هغه دي سي او دې سي او دغه دي سي نو زه څوکم د دې وځه جواب کوم زما غو د کنزلی وکم زما خبره د دوی سره د باطل پرسو سره او چې څومره متعصب خلک دي دغه سره زموږ خبره په دین کې روانه ده نه زما د خځې سره کار شته نه زما د غسر کار شته نه مو سره نه مو د خاندان سره کار شته نه مو د وطن او د ملک سره کار شته نو کار د دې مسلې سره چې دین کې کومه تر مسله بیانې په دې کې به خبره کوو الله سبحانه وتعالى منګه دې کنزلونه او دې بدرونه الله منګه ساتي به دغه نه بعد دې مسلې د رسول اصل مسلې
چې آیا خزه خاون یو ځای غسل کولای شي او کنه او دا خبره ما کړې ده الحمدلله چې خزه خاون یو ځای غسل کولای شي او دا جایز دي او موږ چرته یو خبره د خپل خېټې نه کوو د دې متعصب خلکو په شان او د جاهلانو په شان موږ چې کوم خبره کوو د الله په توفیق سره قران او حدیث درنه نه کوو زموږ سره چې کوم منهج د غټنګېدل منهج د ټنګېدل هغه د قران او حدیث منهج دی او زه د کعبه برب قسم خورم کوم خلکو چې په باندې اعتراض دي او زما دا خبره نشر کوي چې دا خبره کړې ده هم ابعد الناس من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دا رسول الله د حدیثونو لري خلک چې د رسول الله په حدیثونو تیر شي نه به بین لګیدل دوی د مسلې خبر نه دي سره ولا لازم کې دوی خبري زبې د قسم غوږی کې خبر و دا خبر به نه کړي او خبر نه دي مسلې د خاون او د خزي رشتہ د ډیره جوړ رشتہ د خرڅه د پته والله سبحانه وتعالى بالقران کې والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مؤمنان هغه چې خپل عورتونو حفاظت کوي الا د چې د خزي سره استعمالي یا د وینځي سره استعمالي نو الله چې د خلق دوی به نه ملامت کوي یا مطلب جایز دي حدیث کې رسول الله ته پوښتنه چې خپل عورت به چا چا خیال ساتي رسول الله ټول خلکو نه خپل عورت خیال ساتي عورت په پټ ساتي الا د خپل خزینه یا د وینځنه دوی به مخکې انسان عورت راخاره کولای شي د واضحه مسله ده نو د خزي او د خاون رشتہ د دین زیاته جوړه د چغو د یو بل سره ولهم به غسل وکړي د دین زیاته جوړه ده خو زه یو څو دلایل په دې باندې پیش کوم او دا خبره مختصر کوم چې موږ سره دومره ټیم نشتی او د مؤمن زړه چې دغه په یو دلیل باندې مطمئن کی په صحیح بخاری کې دا حدیث دی د زموږ د ګرانی او قدردانی مور ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی هغه چې كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وما او رسول الله صلی الله علیه وسلم با د یو لوخینه یو ځای غسل کوو دا غیر الفاظ دی موږ به یو ځای غسل کوو موږ به یو ځای لامبل و ما به رسول سم ته یو رات کې د سراجي چې ما به ته جوبه ماته پرې دا به جماعت پرې موږ ولګیا و غسل به یو ځای کوو نو دی خبرې ته سوچو کې څوک چې په ما باندې اعتراض کوي وبدره دی وي نه دا اعتراض په رسول سلام باندې کې چې ولغه دا کار کړی ولغه عائشه رضی الله عنها موږ ته دی جواز بیانې حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کوي د حدیث په شرح کې و بعض علماو د حدیث په دې باندې دلیل ګرځول دي چې سړی د خزي عورت ته کته شي او زنانه د خپل خاون عورت ته کته شي بلکې په دې کې یو صریح حدیث ته امام ابن حبان رحم الله راوړی دی سليمان ابن موسى وی چې انه سئل عن الرجل ينظر الى فرج امراته ویلغه چې ته پوښتنه چې یو سړی د خپل خزي د عورت ته ګوري نغوي چې ما دا ته پوښتنه د امام عطا رحم الله نه کړو او هغه ماته ویلو چې ما دا ته پوښتنه د عائشه رضی الله عنها نه کړو نو هغه ماته دا حدیث بیان کړو چې ما رسول سم به یو ځای غسل کو نو دا یو دلیل شو دویم دلیل والا په صحیح مسلم کې د حدیث ته عبد الله بن عباس رضی الله عنهما هغه چې اخبرتني ميمونه رضی الله عنها ومات ميمونه رضي الله عنها دا خبر کړو ام المؤمنين رسول سم بيبي انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ویغه ماته چې ما رسول سم به غسل کو یو زید یو لوخینه امام نووي رحم الله وی شارح د صحیح مسلم هغه د حدیث لاندې لیکي وې د دین د ثابت شو او اما تطهير الرجل والمراه من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين چې خزه خاوند یو لوخینه غسل کوي یو ځای غسل کوي دا د مسلمانانو اجماع د جایز دي او په دې نشي چې د سره په سوال سو کله بعد د څوک چې مونږ اعتراض کوي چې د څوک دي چې د اجماع خلاف کوي او همیشه موږ باندې اعتراضات کوي دوی اجماع نه مني کومه تاسو په اول کې چې دا غریبانان د علم نه خبر ده غریبانان دي والله لازم په علم کې غریبانان دي امام صنعانی رحم الله په سبل السلام کتاب کې تعلیق کړی د عائشه نه په حدیث باندې چې کوم رخصت مخکې ما ذکر کو په صحیح بخاری کې وې دا دلیل په دی باندې چې خزه او خاون دی غسل کولای شي من اناء واحد في اناء واحد والجواز هو الاصل یو لوخنه په یو لوخ کې یو ځای غسل کولای شي او اصل چې نه غلې چې دا کار جایز دی امام شوکانی رحم الله وی هر چې د خزه او خاون یو ځای غسل کول او یو ځای دس کول فلا اختلاف فيه نو په دې کې خو د سره اختلاف نشته الله اکبر هغه په دې کې د سره اختلاف نشته او دوی به اختلاف پیدا کړي او څنګه چې ما په وله کې وی چې د نور هیڅ نشته خدای حق سره دښمنی ده او د حق په طریقه باندې بدنامي چې د خلک د دې حق نه ووري
او په دې باندې الحمدلله ما یو بیان هم کړی چې دا د اهل باطل او د باطل پرستو د پوخانه د طریقه ده چې هغه په اهل حق باندې نمونه دي او بدنامي کله ته یو سو کله ته بل سو دا دلیل دی چې د غریبانو سره نور سنشتي الحمدلله موږ سره قران او حديث دي هیڅ ضرورت نشي چې موږ چاته لقب یې دوه او چاته کنځري کو بچا پوری خان دي هیڅ ضرورت نشته موږ سره خوازي قران او حديث ته ولګي نو دما د دې سوال مختصر جواب ورکو اگر کبه دي کې نورم دلایل شته ان شاء الله په دې سره به چې څوک حق واړي غته به حق واضح شوی والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد